د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د لیندۍ په لومړۍ د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د ګرځندوی وضعیت او پر کلیوالۍ پراختیا د اغیز د ارزونې سیمینار کې د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په موخه د هیواد د بېلابېلو ولایتونو او نړیوالو سیلانیانو څخه وغوښتل چې په ډاډمن ډول د ننګرهار تفریحي او تاریخي سیمو څخه لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه شاوخوا یو 40 کاله وړاندې د سیاحت او ګرځندوی پر مهال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څخه خلک افغانستان ته د تحقیقاتو، تفریح او نورو چارو په موخه راتلل چې ورسره د هیوادوالو اقتصادي وضعیت هم ښه و. ډېره زیاته مننه کوم د اطلاعات او فرهنګ د وزارت څخه د دوی د مشرتابه څخه او د اطلاعات او فرهنګ د ریاست څخه چې نن یو مهم سیمینار په لار باندې شو. نن باعزته مشران راټول کړي دي او د ګرځندوی یا همدارنګه د سیاحت یا د لیدنې په دې باندې بحث کوي او په تاثیراتو باندې خبرې کوي. متاسفانه چې د 40 کالو راهیسې زموږ هغه برخه چې یو وخت د ټولو نه قوي برخه وه هغه زموږ د سیاحت او د ګرځندوی برخه. یو وخت د مملکت ته لسګونه زره سیلانیان د نړۍ د هر ګوټ نه راغلل. یو وخت افغانستان ته د اروپا، د امریکا، د اسیا مختلفو برخو څخه سیلانیان راتلل او د افغانستان څخه لیدنه کوله، په هکله یې څېړنه کوله، تحقیق یې ورباندې کول، معلومات یې راټولول او همدارنګه ځان سره یې کافي پیسې راوړي او دلته مصرفېدلې د افغانانو په اقتصاد کې یو مهم رول لوبول، ونډه یې لوبول. اما متاسفانه د کومې ورځې نه چې دغه بدبختي جنګ پیل شوی ده دې برخې مو هم کافي صدمه لیدلې، دې برخې هم کافي بې اعتمادي رامنځته شوې او د دې صدمه لیدل مستقیما د افغانانو په اقتصاد باندې منفي تاثیرات لري. دوستان څنګه دا فرهنګ بیرته مروج کولی شو، څنګه سیلانیانو ته بیرته زمینه برابرولی شو او څه رول پکې زموږ د منطقي خل درلودلی شي ننګرهار په ځانګړي ډول باندې، ځکه ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه چې ګرځندوی لپاره کافي زمینه دلته مساعده ده او برابره ده او دلته یو غټ تاریخ پروت او دلته یو غټ فرهنګ پروت. د ننګرهار والي وایي په دې ولایت کې د میملې باغ، سراج المعرض او امیر شهید بڼونو، درې نور، کوز کونړ، کامه، شینواري، خوږیاڼي او ګڼ شمېر نورې سیمې شته چې د سیاحت لپاره برابرې دي او د ننګرهار د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي په موخه یې پر هیوادوالو او نړیوالو غږ وکړ چې په ډاډمن ډول له یادو سیمو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی امرخیل د ګرځندوی وضعیت او پر کلیوالي پراختیا اغیز د ارزونې سیمینار له جوړېدو څخه ستاینه وکړه او د ورته نورو غونډو، سیمینارونو او کنفرانسونو جوړېدو غوښتنه وکړه. ننګرهار د هغو ولایتونو څخه ده چې هم د ژمي مناطق لري او هم د اوړي لري. که تاسو حصارک په نظر کې ونیسئ، دا یو وخت کې زموږ د اوړي پایتخت و، مشران هلته تلل. ما بله ورځ په دې هکله باندې معلومات ترلاسه کول. د هند د کونسلۍ اوس هم هلته اثرات شته، هلته یو ساحه موجوده ده، یو بلډینګ موجود ده چې یو وخت کې هندوستان ورته کونسلي په حصارک کې درلوده. د میملې باغ یې ټوله نښه بېلګه داسې یو تاریخي باغ ده چې په لیدلو هفتې به د انسان هلته تېرې کړي، معلومات ترلاسه کړي او هغه ښکلا یې چې ده د ښکلا تر څنګ یو تاریخ هلته پروت ده. نو که موږ دغه زمینه برابره کړو، زه باور لرم چې هم د منطقي په اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، هم په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري او هم همدارنګه ولس ته یې ګټه رسېږي او هم همدارنګه ولسونه ترې خبرېږي. نو زه هیله مند یم چې دغسې سیمینارونه موږ ډېر کړو، دغسې بحثونه سره ډېر کړو او نن د رسنیو له لارې د افغانستان نجیب و شریف ولس ته اطمینان ورکوم چې د ننګرهار په 22 ولسوالۍ کې 21 ولسوالۍ ته هر افغان کولی شي سفر وکړي، هر افغان
کولی شي چې لاړ شي هلته واوسي. هر افغان کولی شي چې د یو قوم په هکله باندې هلته تحقیق وکړي. هر افغان کولی شي چې د عنعنه کلتور او دوی سره ځان غویره خبر کړي او هغه تاریخي باغونه چې موږ دلته لرو، بڼونه لرو، قصرونه لرو او همدارنګه ساحې لرو چې هغه د پیړیو پیړیو راهیسې تاریخ ده، نو په لیدلو باندې ارزي غږ کوم په دې ولسونو باندې چې راسئ د دې څخه لیدنه وکړي، امنیت به موږ تامینوو. دې په ځای باندې تاسو نورو ملکونو ته ځئ، راسئ دلته لیدنه وکړئ، وخت تېر کړئ او همدارنګه د دې باعزته تاریخ په هکله باندې معلومات ترلاسه کړئ. او دلته لسګونه بڼونه د سیسته دي، نیبلې باغسته ده، سراج العمارت ده، داود خان بڼ ده او همدارنګه ځینې نور بڼونه او همدارنګه د اوس لنډ مثال زه درته وایم د اوسني فرهنګ سره چې برابر ده. کابې ته لاړ شئ، تاسو به هلته کافي ښه ورځ به تېره کړئ، خوند به ترې واخلئ، لذت به ترې یوسئ. تاسو درېنور ته لاړ شئ، همدارنګه ځینې نورو برخو ته لاړ شئ. نو موږ آماده یو چې په دې برخه کې هر هغه څه چې زموږ د ادارې په توان کې وي او زموږ په چوکاټ کې زموږ صلاحیت وي، انشاءالله موږ به دریغ نه کوو، د دې لاسنیوی به کوو او دې فرهنګ ته چې ګرځندوی ده او همدارنګه دې سکتور ته موږ به کافي توجه کوو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهانیار سیده مشګان مصطفوي وویل د افغانستان وګړي په لومړي قدم کې مذهبي او دویم روغتیايي برخه کې سفرونه لري او هیله یې خوده چې د هیواد کې داخلي او د نړیوالې ګرځندوی پیل شي ترڅو د یو سالن څخه عواید د پخوا په څیر لوړ شي. با جای بسیار زیبایی که ولایت همیشه بهار و زیبای ننگرهار دارد، با ولسوالی‌های زیبایی که داره، با طبیعت زیبایی که داره و امنیتی که در کنارش هست، ما میتونیم بسیار سیاحین زیاد در سالانه اینجا داشته باشیم و امیدوار هستم که اگر ما نمیتونیم توریست خارجی بیاریم، لااقل روی رشد توریسم داخلی بتونیم کار کنیم. ما بتونیم به این رقم یک شرکت هست به نام شرکت آمی ما را کمک میکنه که این تورای سیاحتی را برای معلولین و استادای پانتون داشته باشیم. پل بیسود و کاما با زیبایی که داره، باغ میلمه و باغ امیر شهید، سراج العمارت که هنوز کارش تکمیل نشده پروژه نو هست، خود قصر شاهی، بهرآباد و فیلخانه، دره نور، اسپینقر، تورابورا و کل جاهایی که اهمیت خاص در صنعت توریسم در ولایت همیشه بهار ننگرهار داره، میتونه نقش بسیار خوب در رشد صنعت توریسم در این ولایت داشته باشه. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي وویل په ټول توان سره به هڅه وکړي چې د ولایت کې داخلي او نورو سیمو خلکو لپاره د ګرځندوی وضعیت په موخه سیاحتي سفرونه برابر کړي ترڅو د ولایت رښتینی او امن لرونکي انځور نړیوالو هیوادوالو سره شریک کړي. دغه پروګرام په عموم کې د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په ضمن کې ننګرهار کې موږ کوم وخت کې یا په کومو سیمو کې کولی شو چې د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی کړو او کومې ستونزې برحاله لرو. ننګرهار موږ یو دغه سیمه لرو چې د ګرځندوی صنعت ته نهایت اړتیا ورڅخه لرو، ولې متاسفانه من حیث د ننګرهار د دغې برخې د یو تشریح مسؤل په حیث باندې متاسفانه موږ کې لا هغه کار نه دی کړی چې ووایم ننګرهاریانو ته چې په رښتیني ډول موږ ورته د ګرځندوی صنعت لپاره امکانات برابر کړي. په یاده غونډه کې د الفلاح پوهنتون استاد مشفق او یو شمېر نور هم د ګرځندوی وضعیت او پر کلیوالي پراختیا د اغېز په اړه خپل نظرونه شریک او لیکلې مقالې ولوستې.